کو ملګر استاد سرور تاسو ملګری اکرم علي نادان ما تاریخ د 21 مئی او ورځ د جمعې او وخت تقریبا ماخام 7 بجې د خپل خوګو یارانو سره شبیر احمد د حسن شاه او سید مدثر شاه او ډیر محترم رومان خان راغلیو کلام ته په چکر باندې او غختل می چې پښتون ولستا یو څو خواږه شیرونه ډالۍ کما سره د دې خپل خوګو یارانو نو کوشش کوم چې تاسو به دا خوښ شبیر صاحب غزل نمخ کې دغه دو شیرونه دي چې مړه بشم جانان در په در چرانه نشي مړه بشم جانان در په در چرانه نشي سوال در تکوم مسافر چرانه نشي او ستا هر خبره په زړګي باندې ساتم زو ستا هر خبره په زړګي باندې ساتم زو خدای ته ګوره یاره مرور چرانه نشي او دغه یو غزل ستا هر خبره په زړګي باندې ساتم زو خدای ته ګوره یاره مرور چرانه نشي او دغه غزل دی چې ستاسو د کور په دروازه کې می زړګی خېده ستاسو د کور په دروازه کې می زړګی خېده دارا تل جانان سترګو کې ازغی خېده ستاسو د کور په دروازه کې می زړګی خېده دارا تل جانان سترګو کې ازغی خېده ما د انسان نه چرته سوال د رزق نه دی کړي ما د انسان نه چرته سوال د رزق نه دی کړي بس یو الله ته می پزمک خپل تندې خېره ما د انسان نه چرته سوال د رزق نه دی کړي بس یو الله ته می پزمک خپل تندې خېره او پرون یو مور ورته پسرو سترګو جړا کولا پرون یو مور ورته پسرو سترګو جړا کولا د کلی مینس کې چا وجلې یو سړی خېده او ما ته طبيب پرون یو مور ورته پسرو سترګو جړا کولا د کلی مینس کې چا وجلې یو سړی خېده او ما ته طبيب نه علاج مکوي زه نه روغېږم رومان صاحب ما ته طبيب نه علاج مکوي زه نه روغېږم زړه کې می غم د خایستونو خاطرې او دغه دوه شیرونه نور چې سشړنګ نغمې او رنګینې دي په جوړیږي سشړنګ نغمې او رنګینې دي په جوړیږي ما وځنن ته خوشالي دي په جوړیږي سشړنګ نغمې او رنګینې دي په جوړیږي ما وځنن ته خوشالي دي په جوړیږي رهبار زماو د جانان فیصله وکړه رهبار زماو د جانان فیصله وکړه قسم دې خموقه دا مشری دي په جوړیږي واه 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 ملګرو دغه نننۍ ویډیو سره د خپل خوږو یارانو او امید ساتم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي کچری تاسو زمونږه د کلام پورو ویډیو کتل غواړئ سره د خپل خوږو یارانو چې چکر مو په څه طریقه لګېدلې دی تاسو ته په ډسکرپشن کې د هغه ویډیو لینکس میلاوي دی شي کوشش وکوم چې داسې نورې ښه ویډیوګانې درله راوړم تر د بل ویډیو پورې موږ اجازه راکړئ په لوی الله مسپارم د الله په امان